بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د وظیفې او تعویض ټي وي کتونکو یو ځلې بیا ستاسو په درانه خدمت کې د یو نوې او ډېر زبردست وظیفې سره حاضر شولو. دا وظیفه د هغې کسانو دپاره ده کم کسان نوکري غواړي، یعنی هغې کسان چې هغه بېروزګاره دي او هغوی وایي چې یاره موږ ته د ښکلې نوکري میلوه شي، نو که دا وظیفه په دې ترتیب سره وکړي انشاءالله چې الله جل جلاله به ورته د عزت والا روزګار ورکړي. او هغه وظیفه څه ده؟ هغه یا باسطو وظیفه ده. یا باسطو روزانه 314 کرتا 313 بار روزانه دا به تاسو د دې وظیفه کوئ، په یو ځان ځای کې به کښېنئ او دا به روزانه 313 بار کوئ. او چې کله دا کوئ نو اول او اخر به ترې نه 11 ځله درود شریف هم وایئ. انشاءالله چې په ډېرو لږو ورځو کې او ډېر ژر به تاسو ته زبردست نوکري میلو شي. او که د دې وظیفې نه پس چې دا وظیفه په یو ځل ځای کې کوئ او د هغې نه پس تاسو لاسونه اوچت کړئ او الله جل جلاله ته سوال وکړئ د ښکلې نوکرۍ نو چې څنګه د ستاسو په زړه باندې ارماني الله جل جلاله به تاسو ته هماغسې نوکري درکړي. او بعضې ملګري دا وایي چې یاره دا وظیفه به څونه وخته پورې کوو؟ 10 ورځې پورې، هفتې پورې، میاشت پورې، 2 میاشتې پورې. ملګري دا وظیفه چې ده دا به تر هغه وخته پورې کې چې تر څو پورې تو کمال ته رسېدلی نه، یعنې ستا مقصد تر څو پورې حل شوی نه وي. نو ستا مقصد په یو هفتې کې دننه حل کېدی شي، خو که دا وظیفه تو په کامل یقین په نیت سره وکړي. ځکه زموږ بعضې وروڼه هغه وظیفې کوي، هغه اعمال کوي، لیکن په شک او په تردد کې کوي. د شک او د تردد معنی څه ده؟ یاره چې دا کار به وشي او که دا کار به ونه شي. نو چې کله د ستا پکې شک راغی او تردد راغی د ستا کامله بروسه په الله باندې نشته دی. او زمونږ چې کله کامله بروسه په الله باندې نه بیا زمونږ کار نه کېږي. نو د دې سرې چې دا کم وظایف دي زمونږ به کامل یقین او بروسه په الله جل جلاله وي، یعنې په یو ورځ کې بیا هم زمونږ کار کېږي. او